زه اوس ښاغلي پېښوري شینواري صاحب له په درنښت بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د قومي وحدت یا د خاندان په باره کې خپلې خبرې وکړي. پېښوري شینواري صاحب. په ډېره منډه راغلم او د خان لالا دغه په مې باندې پور و چې باید خپل اخلاص ورته ښکاره کړم او زما داسې یو دغه په نیت کې و لیکنه چې ارزښتونه او مشران یا مشر او ارزښتونه. هره ټولنه ارزښتونه لري. هر چا چې دا ارزښتونه پوره کړه هغه د هغې ټولنې مشر کېدی شي. زمونږ او ستاسې په ټولنه کې دوه ډېر لوړ ارزښتونه دي چې هغه اسلام او پښتونولي ده. پښتونولي په فلسفي لحاظ د ایتیک حتی غونډه فلسفه کېدی شي. دا داسې یو ارزښت دی چې یوازې په کلمه کې نشي ځایېدی. دا ډېر ستر بس او ډېر غواړي. فقط په دې مورد زه د فلسطیني شاعر محمود درویش د هغه شعر فقط یادوري کوم چې هغه ویلي چې لنا وطن من الکلام. فقط زموږ وطن دی هغه هم په کلمو کې په ځمکه کې نشته دی. دا داسې یو شاعر دی چې کله چې په شپږ ورځني جنګ کې عربو ماتې وکړه دی میدان ته راووت او ویې چې که عربو ماته کړي وي خو فلسطین ماته نه ده کړې. دغه پښتو او ارزښت یې ډېر زیات دی خو من الکلام. دا نه راډیو لري نه تلویزیون لري نه چوکۍ لري او نه ټغر لري. فقط په هوا کې ده او هر څوک وایي. ما د خان لالا پښتون قومي وحدت کتاب هېڅ پیدا نه کړ. دغه یاداشت راسره و دغه مې کړ. هلته هغه پښتون وړوکی لیکل شوی دی په دغه کونج کې او د قومي وحدت ډېر لوی لیکل شوی دی. دغه شخصیت لکه هغه څنګه چې محمود درویش خو دی هم د هغه نه طبعا دغه سره برابر او حتی دغه د ارزښتونو کې پاچا صاحب ویلي زه نور نه غږېږم دغه د پښتونولۍ او د اسلام ارزښتونه په دغه سړي کې آینه دي او دا یو هماغه یو مشعل زموږ دپاره کېدی شي. دغه قومي وحدت یې ډېر غټ لیکلی دی او دا ډېر مهم ټکی دی. دا کتاب ما ته ډېر په اول کې ډېر وړوکی ښکاره شو. زه نه پوهېدم ما د نه پوهېدو یو شی دی چې سړی په دې ارزښت باندې نه پوهېدم. بیا مې چې څو وارې وکړه دا زموږ دپاره یو داسې یو څه دي چې وروسته د کلمې نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه دویم شی دی د پښتنو لپاره او بله هېڅ لاره نشته او دا باید د کلام نه راوځي. د ده یو واده مو سره کړی و چې د صابر دي په کور کې مېلمه و چې ماښام ووتو نو هغه په دې باندې وکړه چې ماښام باندې کوم اور هم لري. نو ما ورته ویلي چې زما چې کارونه خلاص شي زه درځم او دغه څه چې مو په ارمان دی ما خپل کارونه خلاص کړي دي. یو هم په پاچا صاحب پورې مربوط چې دی باید وګوري. زه په خپله واده ولاړ یم او هر کله زما دپاره وطن دی هر یو او کله چې راته امر وکړه زه د ده امر تعظیم او د دوی په دغه څوک خبرو باندې دغه خپلې وینا ختموم. د په 1922 کال کې همغه وخت چې دی دغه دغه کابینه کې و او مفتي محمود هم هلته و او ارباب صاحب سکندر خان هم و. کله چې هغوی ته په میز باندې استعفا خطونه کېښودل نو بیا هغه موټروانان ورته وویل چې موږ به تاسې کور ته ورسوو چې موږ اوس د دې موټرو خاوندان نه یو. بیا یې رشکې راوغوښتې او کور ته دواړه لاړه. نو دی په دغه خپل دغه کې داسې لیکي چې د پښتنو مشرانو تېروتنه د پښتنو ازادي د هندوستان په حدود کې راوستل وو. د ازادي یعنې ګڼلو حسابولو د پښتنو ازادي
د هندوستان په حدود کې غوښتلو او که پښتون خپل قومي وحدت حاصلول غواړي نو د معاشرې نه به جاگیرداري نظام او مواجب ختمول وي. مننه.